صحابه کرامو ډېرې قربانیانې ورکړي دي داسې قربانیانې ورکړي دي چې زموږ نو ستاسو عقلونه په دې باندې حیران داسې قربانیانې ورکړي دي چې موږ او تاسو ته نن د عبرت مثالونه ګرځي چې موږ او تاسو نن د هغه صحابي نوم یادوو رضی الله تعالی عنهم ورسره وایو رضی الله تعالی عنهم ورسره وایو ولی په څه وجه ورسره وایو ځکه هغه خلک د دین لپاره الله رب العزت خاص ګرځولي د هغه خلکو محنت او قربانیانې وي چې الله رب العزت دغه دین موږ او تاسو ته رالیږي حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ حبشي صحابي دا تک تور لرنګا غټه غټه شونډې هغه اورس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هله کوي ورته وی اے د الله رسوله چې کله زه کافر وما اسلام باندې مشرف سوی نه وما اسلام مې نه راوړی نو باندې به خلکو کرکه کوله چې کوم لوښي کې به ما اوبه وڅښلې یا به مې ډوډۍ وخوړله هغه لوښی به خلکو غورځوو په هغه لوښي کې به دوباره خلکو ډوډۍ نه خوړله دومره کرکه رانه خلکو کوله چې مسلمان سلمه اوس هم رانه خلک کرکه کوي خو ای د الله رسوله دا راته ووایه چې ما به جنت ځان ته پرېږدي او که نه دا راته ووایه چې حورې به مې ځان ته پرېږدي او که نه جنت به مې ځان ته پرېږدي او که نه حورې به مې ځان ته پرېږدي او که نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د دې صحابي د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ په دې کیله باندې پوه ورته ویل حضرت سعد زه پوهېږم چې د تا نکاح ته زړه سوی ده واده ته دې زړه سوی لاړ شه فلاني کور ته فلاني صحابي ته ورشه دروازه ورته وټکوه ورته ووایه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رالیږلی حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ورغی دروازه یې وټکوله صحابي راووت ورته وایي څه خبره ده وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام رالیږلی هغه صحابي حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ته ښکته اوبه راګوري حیران ده چې اوس څه وکړم یو خوا د محمد رسول الله مبارک خبره او بل خوا ته داسې یو ځوان زما لور به دا قبول کړي که نه زما ښځه به یې قبول کړي که نه خو کور ته راغی حیران ده خاموشه ده ښځه یې ورنه پوښتنه کوي وایي څه خبره وه دروازه وټکېدله چې راغللې ډېر خفه یې ولې دغه صحابي ورته فرمایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي رالیږلی د سعد په نوم باندې دا ورته وایي دا ښځی وایي نه ورکو به سعد ته ښه بلمه ولې سعد د رنګ نه تور ده بدرنګه ده او بدرنګوالی او د رنګ نه توروالی دا یې هېڅ نه پرېږده خو ده سره څه شته نه دا به د ما لور په څه باندې ساتي کشکې خو د ده سره لږ څه وی پیسې ورسره وی مال ورسره وی یو څه نفقه ورسره وی چې د ما دې لور ته یې ورکړی وی خو داسې شور ماشور شروع ده چې لورې راووته لورې راووتله ورته اواز کوي وی پلار او مورې ولې په لانجه باندې یاستئ ولې لانجې هم شروع کړي دي شور ماشور هم شروع کړی ده هغه صحابي هغه صحابي ښځه هغه د خپلې لور ته وایي الله رسول پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تا رشتې لپاره د تا د نکاح لپاره حضرت سعد رالیږلی ده سعد خو پېژندی خو نه دې ورکوم هغه د تا قابل نه ده هغه لورې ورته وایي ای مورې سعد ته مه ګوره چې تور ده سعد ته مه ګوره چې بدرنګه ده سعد ته مه ګوره چې هېڅ نه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ور وګوره چې چا رالیږلی ده د هغه خاطر په تاسو باندې ګران نه ده
زما قبول ده زه کوم پلار یې ورغی هغه صحابي ته اطمینان ورکړ ورته ویې ویل چې ما درکړه خو راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغی ورته وایي ای د الله رسوله لورې راکړه نو فرمایي څه در سره شته که نه د واده لپاره ای د الله رسوله هېڅ هم را سره نشته پیسې یې ورته ورکړې چې دا واخله لاړ شه بازار ته سامان واخله د واده لپاره د واده بندوبست کوي چې لاړه بازار ته بازار کې سامان اخلي چې صحابه کرام په اسونو باندې سپاره आवाज کوي اے د الله رسول ملګرو د الله رسول روان دی جنگ کا غزا ته ځي څوک داسې شته نه چې موږ سره لاړ شي دی وخت کې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ هغه ځان سره چرت کوي چې د الله رسول هغه به جنگ کې جنگيږي او زه به په پالن کې یا زه به د خپلې ښځې په غېږ کې شپه کومه دا ماته ډېره نامناسبه خبره ښکاري پیسې راواخیستلې په نیمو پیسو باندې اس واخیستو په نیمو پیسو باندې ځان ته توره ډال او یو څادر واخیستو دی له ځان نه تاو کړو په اس باندې سپور شو تمبوز یې ووهه خو کله چې د غزا میدان ته د جنگ میدان ته داخل سو په دومره شجاعت سره او په دومره بهادرۍ سره د کفارو سرونه قلم کړل د کفارو سره په دومره بهادرۍ او په دومره شجاعت سره وجنګېد په دې وخت کې د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ مټه ښکاره سوله صحابه کرام چې ګوري ورته وایي ای د الله رسول دا سړی څوک ده جنګ ته راغلی د صحابه کرامو د موږ د ملګرو ډېر زیات امداد وکړو دا څوک ده په دې وخت کې د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ مټه ښکاره سوله ورته وایي اظنه سعد زه خو دا ګمان کوم چې دا سعد ده ته خو ما ویلي وي چې ته واده وکړه ته خو ما پیسې ورکړې چې د واده سامان ځان ته پوره کړه دا ولې راغلی د جنګ ته په دې وخت کې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ په ډېر بهادرۍ او شجاعت سره جنګېږي حتی قتل حتی تر دې پورې چې دی په خپله په شهادت باندې رسېږي د کافرو له طرفه یو وار راځي او په حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ باندې لګېږي او هغه غورځېږي زخمي کېږي ډېر سخت زخمي و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدې خواته ورغی د ده سر یې راجګ کړو او په خپل څنګون باندې یې کېښودو بیا حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ همدغه ګیله کوي ای د الله رسوله جنت به مې ځان ته پرېږدي او که نه خورې به مې ځان ته پرېږدي او که نه په دې وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی سو او بیا یې مخ واړو کله چې مخ واړو بیرته یې مخ راواړو حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د دنیا نه رحلت کړی په شهادت باندې رسېدلی څو ورځې پس صحابه کرام پوښتنه کوي عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د شهادت په وخت کې د هغې د زخمي کېدو په وخت کې تا وخندل حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ګیلې کولې تا وخندل او بیا دې مخ واړو ای د الله رسوله حکمت په دې کې څه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وایي کله چې حضرت سعد ګیلې کولې په دغه وخت کې د الله رب العزت دغه رحمت او د الله رب العزت دغه مینه او محبت د سعد سره دا دومره په جوش کې راغله چې الله رب العزت حورې راولېږلې د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ پسې یوه حوره چې د هغې په لاس کې یو جام ده یخې اوبه پکې دي حضرت سعد ته راځي خو کله چې ما ویني مخ اړوي نه رانږدې کېږي ما په دې خاطر باندې وخندل چې حضرت سعد ګیلې کوي او الله رب العزت څومره محبت ورسره کوي حضرت سعد ګیلې کوي او حورې څومره محبت ورسره کوي او چې کله مې مخ واړو حوره رانږدې کېږي د رانږدې کېدو نه مخکې د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ نه روح هغه پرواز کړی او هغه په شهادت باندې ورسېدو د دنیا نه تږی لاړ